هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 2 لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د عددونو پرتله او د لوی، کوچني او مساوي عددونو جلا کول دي. په دې درس کې به موږ زده کړو چې څنګه عددونه په سمه توګه ترتیب کړو او څنګه د لویو، کوچنیو او مساوي عددونو پرتله وکړو. ګرانو زده کوونکو، د لومړي ټولګي د ریاضي په کتاب کې مو د عددونو پرتله کول زده کړي وه. د نن ورځې په درس کې یې په تفصیلي ډول زده کوو. د عددونو پرتله کول معنا دا چې غټ او کوچنی یې معلومول، او که دوه عددونه سره برابر وه نو وایو چې سره مساوي دي. په ریاضي کې غټ او کوچني او مساوي ټول په خپلو ځانګړو نښو یا علامو ښوول کیږي. دا نښه چې تاسې پر سکرین ویني د غټ عدد د ښوولو لپاره کارول کیږي. د کوم عدد په طرف چې د دې نښې خوله خلاصه وي هغه عدد غټ دی. دا نښه چې دلته یې تاسې پر سکرین اوس ویني د کوچني عدد د ښوولو لپاره کارول کیږي. د کوم عدد په طرف چې د دې نښې شا وي هغه عدد کوچنی دی. او دا نښه چې تاسې یې ویني د برابرو یا مساوي شیانو لپاره کارول کیږي. که د دوه عددونو په منځ کې دا نښه لیکل سوي وي وایو چې سره مساوي یا برابر دي. اوس راځئ چې څو عددونه سره پرتله کړو، یعنی غټ او کوچنی یې معلوم کړو. که 25 او 13 عددونه ولرو نو 13 لوی عدد دی، ځکه چې د لسیز مرتبه یې پر ډیره ده. د 25 په عدد کې د لسیز مرتبه 2 ده، خو د 13 په عدد کې د لسیز مرتبه 3 ده، نو ځکه 13 تر 25 غټ دی. اوس به یې په ریاضي څنګه ښیو؟ داسې یې ښیو. اول غټ عدد لیکو، یعنی 13، وروسته د غټ ښودلو نښه پسې لیکو، بیا دوهم عدد 25 لیکو، لکه څنګه چې تاسې پر سکرین وینئ. 215 او 140 دا عددونه به پرتله کړو. 215 عدد لوی دی، ځکه چې د 215 عدد د سلیز په خانه کې 2 او د 140 د سلیز په خانه کې یو وجود لري. اوس یې د ریاضي په مرسته ښیو. 140 عدد لیکو، وروسته د کوچني ښودلو نښه لیکو او بیا د 215 عدد لیکو. راځئ یو بل مثال کې 412 او 412 عددونه پرتله کړو. دا دواړه عددونه له یو بل سره مساوي دي، ځکه چې د ټولو مرتبو عددونه یو رقم دي. اوس به یې د ریاضي په مرسته وښیو. 412 مساوي دي له 412 سره. ګرانو زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د مقامي ارزښت په پام کې نیولو سره د عددونو ترتیب کول زده کړو. په مخه مو ښه.